السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسې په خدمت کې یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې د خپل یوټیوب ویډیوګانو لپاره موږ تاسو ټیک پیدا کړو. نو زیات کسانو پوښتنه کړې وه چې د خپل ویډیو دپاره څنګه کولی شو ټیک پیدا کړو. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله درڅخه لرم که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ د ویډیو په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ. په دې سره به زما هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو کله چې تاسې زما چینل ته راشئ دلته زما دویم چینل دی زما خپل چینل در سره سبسکرایب کړل دلته به تاسې راشئ او د میراج الدین شینواری په نامه چې کوم چینل چې دی دا به هم تاسې له ځان سره سبسکرایب کړئ. په دې سبسکرایب بټن باندې تاسې کلیک وکړئ او بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ. په دې کې هم زه تاسې ته هر وخت ښایسته او نوي معلومات تاسو سره چې دی شیر کوم. نو را درومو دوستانو ویډیو شروع کوو چې څنګه موږ تاسې کولی شو چې موږ تاسې د خپل یوټیوب ویډیو لپاره موږ تاسې ټیک پیدا کړو. نو دوستانو کله به چې تاسې مثلا یوه ویډیو اپلوډ کوئ ستاسې د ویډیو د څه په باره کې نو کوشش کوئ چې خپلې ویډیو لپاره ټایټل او ډسکرپشن او ټیک دا په انګلیسي ورکړئ. نو ټایټل او ډسکرپشن دا په انګلیسي ورکوئ او تامنیل چې دی تاسو په پښتو باندې لیکئ. کله چې مثلا ستاسې یوه ویډیو ده مثلا یو اپلیکیشن په باره کې ده یا هم تاسې د یوټیوب پالیسۍ په باره کې ده نو دلته به دوستانو هر څه نه مخکې د ویډیو اپلوډ کولو نه مخکې به تاسې خپل د یوټیوب چینل سرچ ته راشئ او دلته به تاسې ورته ولیکئ چې مثلا یوټیوب پالیسي لکه تاسو چې مثلا ویډیو ستاسې د یوټیوب پالیسۍ په باره کې دلته به تاسې ورته ولیکئ چې یوټیوب پالیسي بلته تاسې ورته ولیکئ. کله چې پالیسي تاسې ورته ولیکئ زه دلته دا ورته ولیکم نو ګورئ دوستانو دلته به تاسې پاس ورته دلته دا سرچ راغی دلته تاسې ورته انتخاب کړئ یوټیوب پالیسي 2021 مثلا ستاسې نوې ویډیو ده نو دلته به تاسې ورته دا ووایئ یوټیوب پالیسي 2021. کله چې دوستانو تاسې دا ورته وویل ګوره دلته به تاسې مشهوره ویډیو پیدا کړئ چې کومه ویډیو ډیره زیاته مثلا زیاته کسانو کتلي د یوټیوب پالیسۍ په باره کې چې هر یو ویډیو ډیره زیاته کتل شوي هغه ویډیو به تاسې دلته ورته انتخاب کړئ. دلته د یوټیوب پالیسۍ په باره کې ډیرې زیاتې ویډیو په اردو په انګلیسي او په نورو ژبو باندې چې د اپلوډ شوي خو کومه ویډیو چې ډیره زیاته مشهوري لکه ډیره زیاته کتل شوي لکه دا پاس سر کې ویډیو په 3 هفتو کې 1,15,000 کسانو کتلي د دې لینک به تاسې کاپي کړئ. دلته به د 3 ټکو نشانو باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په دې باندې کلیک وکړو او په شیر باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله په شیر باندې کلیک وکړو دلته به د دې لینک تاسې کاپي کړئ دې لینک به تاسې کاپي کړئ چې کله هم دغه لینک تاسې کاپي کړ له هینه وروسته به دوستانو یو اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېښی تاسې به لاړ شئ هغه اپلیکیشن به تاسې له ډسکرپشن څخه را ډاونلوډ کړئ چې کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن به تاسې را خلاص کړئ چې کله اپلیکیشن خلاص کو دوستانو تاسې به تیار د دې ویډیو لینک تاسو کاپي کړی وي له هغه ځای څخه د دې نه وروسته بیا تاسو خپله ویډیو اپلوډ کوئ. دلته دوستانو پاس سرچ راوځي په لومړي ځل کې په سرچ ته دلته سرچ راوځي ګوره دوستانو پاس سرچ ته د سرچ باندې به تاسې کلیک وکړئ په دې ځای کې دا سرچ راوځي په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ او دلته URL دلته به دوستانو تاسې خپل هغه کوم لینک چې تاسې کاپي کړی هغه به دلته پیسټ کړئ دلته به زور ورکړئ او پیسټ به راوځي دا پیسټ کړئ. له هغې نه وروسته به دوستانو تاسې په دې ځای کې کلیک وکړئ په دې بټن باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله تاسې په دلته کلیک وکړئ تاسې به لږ صبر ورته وکړئ که چېرته ستاسې انټرنیټ تیز وي له دې څخه زر راخلي زما انټرنیټ لږ کمزوری دی نو وګورئ دوستانو دلته هغه مکمل ټیګ راواخیست چې د دې ویډیو لپاره څومره مثلا ټیګ ورکړل شوی دی هغه ټیګ یې راواخیست. ګوره دې لپاره ټیګ ورکړل شوی دی یوټیوب نوی 2021 پالیسي یوټیوب چینل نوی پالیسي یوټیوب چینل نیو 2021 پالیسي یوټیوب سیټینګ نیو پالیسي یوټیوب سیټینګ پالیسي یوټیوب سټوډیو سیټینګز کمپلیټ سیټینګز اف د یوټیوب چینل سیټینګ اف د یوټیوب همدارنګه نور هغه ورکړل شوي سیټینګ اف د یوټیوب چینل آن فون سیټینګ اف د یوټیوب سټوډیو داسې مکمل هغه سیټینګ بیسټ سیټینګ اف د یوټیوب چینل مثلا د ویډیو لپاره ټیګ ورکړل شوی دی. له هغې نه وروسته به تاسې دلته کلیک وکړئ لاندې کاپي راوځي په دې ځای کې کاپي ده په دې ځای کاپي راوځي په دې کاپي باندې به تاسې کلیک وکړئ چې کله هم په دې باندې کاپي وکړئ دغه تاسې سره چې دی کاپي شو او بیا چې دی تاسې مثلا دغه کوم دغه تاسې دا مکمل تاسې کاپي کړه دا تاسې ځان سره په میسنجر یا په خپلې بل آی ډي ته ولګئ یا په خپل بل وټساپ ته ولګئ اول ته هغه ځای څخه چې دی لږ را کاپي کوئ او دلته تاسې خپل ویډیوګانو کې دې څخه چې دی ټیګ ورکوئ ځکه دا هغه ټیګ وي چې غټو یوټیوب چینل والا کارولي او زیات ستاسې د ویډیو د وایرل کېدو زیات چانس وي. نو په دې هیله چې ویډیو مو را سره خوښه شي مننه.